السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری عبدالقدیر افریدي د ملنګیار ټي وي چینل نه. ملګرو، نن د 40مې ویډیو سره حاضر یم. هر مرض نه شفا، هر مرض دپاره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ویشفي صدور قوم مؤمنین. سوره توبه 14 نمبر آیات دی، فلسمه سپاره کې. وشفاء لما في صدور سوره یونس 57 نمبر آیات په 11 سپاره کې. یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. سوره نحل 69 نمبر آیات په 14 سپاره کې. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. سورة بني إسرائيل آیات نمبر 82 او سپاره 15. وإذا مرضت فهو يشفين. سورة الشعراء آیات نمبر 80 او 19 سپاره. قل هو للذین آمنوا هدى وشفاء. 44 نمبر آیات دی، 40 سپاره کې. سوره حامیم سجده. د دوی آیاتونو خاصیت: دا آیاتونه د شفا په کوم مرض کې چې غواړي په فلیټ دی ولیکي او په بیمار باندې دی په هغې فلیټ کې اوبه وڅکوي یا دې تعویض کړي او غاړه کې دې واچوي، انشاءالله مریض به روغ او جوړ شي. اگر که سخت مریض هم وي